خوندو لره څومره پکار ده چې د خپل خاوند د حقوقو خیال وساتي. قرآن کریم کې الله پاک جل جلاله فرمایي الرجال قوامون علی النساء، ما حاکمان ټاکلي دي. الله پاک فرمایي نارینه په ښځو باندې. بې له شک او شبهې ښځې هم په خاوند باندې حق لري. داسې نه دی چې صرف خاوند په ښځه باندې لري، لیکن د ښځو لپاره دا ډېره پکار ده. څوک چې هم عبادت ګزار اطاعت ګزار، څوک چې هم د ځانه نیک جوړي، هغه ته دا پکار ده چې د خپل ځان در حق مخکې د بل چا د حق د ادا کولو خیال ورسره وي. د اولیاو د نیکانو یو عادت ایثار قرباني ده. ایثار قرباني وایي چې سړی خپل حق پرېږدي، د هغه تیر سي، د هغه غوښتنه نه کوي، هغه دباو کړي، د بل د حقوقو د ادا کولو د هغه د خیال ساتلو خیال ورسره وي. یو ښځه وه ډېره لویه ولیه، ډېره لویه نیکه زنانه، د نبي کریم علیه السلام مبارک دیدار به په خوب کې ورته نصیب کېدی. د الله د پیغمبر دیدار چې چاته نصیب کېږي دا ډېر لوی مقام دی. بعضې داسې خلک شته چې په عمر کې یو ځل لیدلی، بعضې په عمر کې یو ځل هم نه یې لیدلی، بعضې د الله دوستان داسې چې هغو ته په ورځ او شپه کې په ویښو په بیدو باندې ورته نصیب کېږي. دا دونه لویه زنانه وه. اچانک د عمر په آخر کې د دې او د خاوند مابینځ بس ستړیا راغله. دونه د دې خپل خاوند زیره سوله، دونه د دې خپل خاوند خفه سوه چې آخر ته یې وصیت ولیکئ چې زما په جنازه کې به دی نه شریکوي، نه به پرېږدي، زما جنازې ته به ته نه راځي. دونه یې زړه ځینې لرې سو. ټول خلک او ټول نارینه داسې نه دي چې د اسمان فرښتې دي، شوبت په هر چا کې شته. او داسې دی نه دی چې انسان نه قصور نه کېږي، نارینه نو قصور غطا نه کېږي. خیر دی ظلم تی کېږي، بد تی کېږي، معافي به وایي سړی ورته وکړي. او داسې هم نه ده چې ټول به سم دي، ملایکې دي فرښتې دي. نه داسې هم راځي چې پناه په الله باندې، داسې انسانان هم راځي. به هر حال د دې وروسته به خبر ته کوم چې ظلم څونه بد شی دی. بیا چې د دغه دوب مابینځ کې تاسو اول دا خبر اورئ چې دا وصیت یې ولیکئ. نبی کریم علیه السلام مبارک زیارت په خوب کې ورته نصیب شو. د الله پیغمبر تو فرمایل چې دا وصیت څنګه لیکلی دی؟ توی د الله پیغمبر د خپل خاوند ډېره سخته مې زړه لرې سوی. نبی کریم علیه السلام مبارک ورته فرمایله چې ته که د هر څونه لویه ولیه یې، که ته هر څونه لویه نیکه زنانه یې، هر څونه تقواداره عبادت ګزاره نوافل وله، لیکن ستا د پاره الله پاک رضا ستا د خاوند په رضا کې ایښې. د خاوند طاعت به ته کوې، د خاوند د حقوق خیال به ته ساتې په روا کې، خاوند به نه خفه کوې. که دی درنه راضي و، دی درنه خوشحاله و، الله تعالی درنه ناراضي دی. او که دی درنه ناراضه و، که څه هم دی په خپله فاسق یي، بدکار یي، ناروا یي، بد سړی، خو په روا لار کې به ته د ده خوا نه بده. که دی درنه ناراضه و ته وفات شوې، الله پاک درنه ناراضي. یوه زنانه چې په داسې حال کې وفات شي، له دنیا نه که جامې کت کړي، له دنیا نه لاړ شي، دنیا نه خوار څوک شو چې د هغه نه خاوند راځي، الله به جنت ته داخل کړي. روایتو کې داسې راځي چې الله پاک په اختیار ورکړي چې د جنت پر کومه دروازه باندې ته ځې جنت ته داخله سه. یعنې یو زنانه چې د خپلو پنځو لمونځو خیال وساتي، د روژې خیال وساتي، د خپل خاوند د حقوقو خیال وساتي، خپل ځان حفاظت وکړي، الله پاک به د جنت 8 دروازې ورته خلاص کړي چې ته پر کومه باندې ځې ولاړ سې جنت ته داخله سه. دونه عزت او اکرام چې خاوند تې راځي په روا لار کې. او ورته وایي نبي کریم اسلام په دې خوب کې چې که چېرته ته دغه وصیت وکړې او مړه شوې، په داسې حال کې ستا جنازه به د مځکې څه پورته نه شي، داسې په دې مځکه پسې به ونښلېږي. همدومره خوب و چې سترګې را روڼې سولې. کوم وصیت چې لیکلی و هغه یې ټوټه ټوټه کړې، څیرې څیرې کړې. او دا زنانه راغله، د خپل خاوند لاسونه یې ښکل کړل، مچې کړل چې آینده لپاره زما بخښنه زه غواړم، معافي درنه غواړم. د خاوند ډېر زیات حقوق دي. د دواړو په حق له دا یوه خبره کومه چې ظلم باید په دې ځای کې نه وي. دا هغه ژوندۍ رشته ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن. نارینه د ښځې لپاره لباس او ستر دی،
او زنانه د نارینه لپاره لباس او ستر. لباس یې ولې بللی دي؟ دومره سره ژوندي ده دا رشته، لکه بدن ته چې لباس او ټکور او جامه او دا پوش ژوندي دي، بدن ته چې کالي ژوندي دي، هغه دوی رشتې دي. لیکن بعضې داسې انسانان هم سته عزیزانو چې پناه په الله باندې دونه د ظلم نه کار نه اخلي. یو لوی بزرګ ولی د الله خو هغو ته به د نبي کریم علیه السلام زیارت په ویښو کې په خوب او په ویښو په خوبه کې په نصیب کې دي. کله کله به په ویښو نبي کریم مبارک لیدي. یو ځل دا دی د حج په سفر باندې روان دی، یو خادم یو شی ور برابري، بس یو پاډې غلطه وتړه پر اوښ باندې، یې ځین غلط پر شیش، یو مثال کې غلطي وکړله چې پیړې ورسره خیر کړه او ویې واخی. همدا چپېړه و چې په دې سړي باندې د تل لپاره د مخکې د آینده لپاره د ژوند لپاره د نبي کریم سم هغه زیارت د ویښو د خوب بند شو. دا سړی ډېر زیات پریشانه شو چې مخکې چې به زه ویده شوم د نبي کریم سم په مجلس کې به ناسته م عجبه نه ده، څه وجه ده، څه خطا علامت شوې ده. ولاړې حج یې وکړي، ژړا یې وکړه، په حرم کې دعاوې وکړه، هېڅ اثر نه راوړي. آخر ته یو بزرګ ته ورغلی، د نبي کریم سم زیارت ته راغلی، هېڅ هم نه کېږي. مخکې به ناست په هندوستان یا په دنیا په یو بل ګوټو کونج کې و، د نبي کریم سم زیارت ورته نصیب کېدي. نن زیارت ته د نبي کریم سم راغلی دی، لیکن سم آخر ته یو بزرګ لوی بزرګ هغه ته ورغلی چې صاحب زه هم دا سړی وم او داسې داسې داسې. هغه ورته ویې ته وایي زه د نبي کریم سم مثلا چې بیا مې زیارت وشو زه پوښتنه ځینې کوم. نبي کریم علیه السلام مبارک په خوب کې دی بل بزرګ ته ویل چې صاحبه ده چې د کوم وخت حج ته راتلی د خپله کوره څخه دی چې راتلی، ما ته دا معلومیږي د الله له طرفه دا راته معلومه شوله چې دې سړي ظلم کړی دی او چې پلاخ یې خپل خادم په ناحقه باندې وهلی دی، در څو چې د هغه نه معافي ونه غواړي او د دغه ظلم نه ځان خلاص نه کړي چې د هغه زړه ورته ازار کړی دی، د هغه وخته پورې زما دیدن ورته نصیب کېږي. نن موږ د الله رحمت غواړو له ظلم سره، عجیب وانتې که نه ده. نو هماغه چې سړی د مکې معظمې د مدینې منورې څخه راځي تر هندوستانه پورې غالبا هغه بزرګ په هندوستان کې تیر شوی دی، بیا دا خادم نه معافي غواړي، په ډېر څه نازوي، ډېرې خوشحاله کوي، دغه نه وروسته بیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زیارت ورته نصیب کېږي.